الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، سپیزلو، غختلو، خاغلو او یاړلو پښتنو، افغانانو او مسافرو، رونو، خویندو، زیم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم. ملګرو، ما تاسو سره په یو پروګرام کې دا وعده کړې وه چې زه به د پښتنو د خاورې، د پښتنو د سیمې او د پښتونخوا هر هغه ځای ته ځم، هرې هغې تپې ته ځم چېرته چې د پښتو محسنین اوسیږي، چېرته چې د پښتنو خادمان او مشران پراته دي. زه به ځینو جنازو له هم ځم، ځکه چې جنازه نګاري هم زما یو صنف دی او تاسو ته پته ده چې زما 2 برخې د جنازې په نوم کتابونه چاپ شوي دي. او زه به جرګو مرکو ته هم ځم او زه به تپوس پوښتنې له هم ځم. د پښتو یو مشر لیکوال، یو ډیر عزتمن لیکوال، صاحب کتاب نه صاحب کتابونه لیکوال، مقدر شاه مقدر، چې د لوی او تاریخي خیبر فخر، ویاړ او افتخار دی. د یو مودې نه سخت بیمار دی. نن زه راغلی یم د هغه تپوس له هم، د هغه پوښتنې له هم، او زما خواهش دی اگر چې هغه ډیر کمزوری شوی دی، لږ غونتې یاداشت هم کم شوی دی، خو کوشش کوم که هغه ما سره خبرې ونه کړي شي چې د هغه د زوم او د هغه بچو، د هغه د کلي د خلکو او د هغه د جرګې د ملګرو سره د هغه د کار، زیار او کردار او خدماتو په هکله خبرې وکړم. نو ملګرو، د دې بیمار لیکوال، د دې ډیر کمزوري شوي لیکوال مقدر شاه مقدر تپوس لا په کار دا ده چې صرف زه نه، چې د پښتو دا لوی محسن دی چې دې مونږ یاد کو، د سره مونږ ملاتړ وکړو، د خپل وس مطابق دله راشو او د دې علاقې خلکو ته دا ثابته کو چې دا هغه کس دی چې ټول ژوند دې ژبې له، د دې ژبې ژوند بقا او ښایست له ورکړی دی. راځو تاسو سره د نوموړي مقدر صاحب د ژوند کتاب سپړو. مقدر صاحب بیمار یې، اول خو معذرت کومه چې دومره تکلیف مې درکلو. دا چې دلته ناست یو خیبر دی، خیبر خو لویه علاقه ده. دا د دې کلي څه نوم دی، د دې علاقې څه نوم دی؟ د دې کلي نوم نوې آبادي ده او دا چې کوم په جمرود ادب کې راځي. د جمرود ادب یو حصه ده او دا د جمرود په هغه کې چې کوم دی لکه یو کلی دی. نه دې ته دا غونډې، دلته دې ته غونډې نه وایي؟ غونډۍ ورته وایي، پوه شې، په غونډۍ چې کوم دی وایي بیله علاقه ده. ستانه علاوه دې کلي کې نور څوک مشهور دی علاقه کې مشهور شاعران ادیبان تیر شوي دي؟ ډېر کسان دي داسې په دې ځای کې چې کوم دی لکه غلام شاه چې کوم یو شاعر تیر شوی دی. دلته نور هم چې کوم ډېر شاعران دي او شته دی، پوه شې پې. او زما نوم نه چې کوم ما نه چې کوم یاداشت نه وځي هغه نومونه، بلکې ډېر کسان دي. خیبره پردې خو هم ستا د کور سره؟ خیبره ته پردې چې کوم دلته ما نږدې وو، رسم نږدې وو. نور هنرمندان څوک لکه چې چا به رباب غږولو، چا دا رنګ شته درته یادېږي؟ باغرم استاد دلته کوم یو ډېر ښه چې کوم باغتیر دی. باغرم خو ډېر مشهور هنرمند و. باغرم استاد او ایاز استاد دی. دلته نور هم چې کوم ډېر کسان دي. نو ته چې دلته ځوان وې، همدې علاقه کې به مشاعرې کېدې؟ حمزه صاحب به م راتلو او خاطر دي به م راتلل؟ بلکل چې کوم راتلل او دلته به ناست وو. حمزه صاحب هم چې کوم ما ډېر ځلې لیدلی دی، دلته موږ سره ناست وو
دلته چې کوم په هغه میدان کې چې کوم سره ناستو حمزه صاحب هم چې کوم راتللو او په میدان کې چې کوم سره ناستو ناظر صاحب وو، دا په ټول سره چې کوم نه کېناستل. ستا څه بیماري ده؟ ته څه بیماري؟ یاره پاسې ذهني طور باندې چې کوم کمزوری یم، نور خو ټیک یم که خیري. شکر دی، ښه شکر دی. نه نو کله کله د یاداشت دارنګې دغه شي؟ یاداشت مې بالکل چې کوم ختم دي، چا سره ته یو دو پوه شو هر چورلټ چې کوم هېر شوي دي. نو ولې زه خو چې څنګه راغم ته وپېژندتم تا ویل باچاجي ستړی یم شي، نو څنګه یاد ده؟ ته خو یم ټیک ټاک یې. نه یم ټیک ټاک بالکل چې کوم هغه یم. زه تا ولې وپېژندتم؟ زه څنګه تا وپېژندم؟ ما خو وپېژندې پوه شو بېچاره روان وې. نه نو بس خو یاداشت دې بیا ټیک دی، شکر دی که نه چې نه ټیک که خیري. مقدر صاحب عمر د دې وخت کې څومره دی؟ عمر مې تقریبا 100 کاله دی، 80 کاله چې کوم تقریبا عمر دی. 80. نو دا راته وایي چې څو بچي دي؟ 3 زامن او 1 لور دی. یو لور مې او 3 زامن. اوس د حالات مالی حالات څنګه دي؟ یاره ښه نه دي، هغه طور باندې چې کوم بې کمزوری یم. نه نو تا دومره ژوند د خپلې ژبې له وکړو، ډېر لوی خدمتونه دې وکړل، او دا د پښتو په نوم جوړې شوې ادارې چې دي، آیا دا خلکو تا سره څه ملاتړ څه مرسته ونه؟ هېڅ قسم نه، بالکل یې نه کړی. قسم که چې کوم ډېر څه هغه وکړي، هغه را سره چې کوم وعدې را سره وکړلې، خو وعدې چې کوم نه پوره کوي. نو دې ټولو خلکو ته پته نه چې ته په کټ پروت یې او دومره سخت بیمار یې؟ بالکل ته پته ده خو نه کوي، هېڅ قسمه کې خدمت نه کوي. دلته کې چې دا کم د خیبر ملکان او لوی هغه د خیبر یو شعر هم دی که نه، د حبیب الله رفیع چې د خیبر غیږ د دولت د زوره چوي، خو خیبر د غریبۍ په غیږ کې مړ شو. نو دا چې کوم ستا د عمر لوی لوی ملکان او دا لوی پولټیکلان او دوی در سره ملاتړ کړی؟ هېڅ قسمه نه دی کړی. اوس تپوس پوښتنه خو دې کړې ده که نه؟ نه یې کړې، هغه پوښتنه هم چې کومه نه یې کړې. په تپوس باندې خو خالي نه ده چې خالي تپوس وکړي. دا څومره د افسوس خبره ده چې د مقدر شاه مقدر غوندې د لوی لیکوال، د عزتمن لیکوال، د چا چې 8 غټ غټ زخیم کتابونه چاپ دي، او د ټوله دنیا ته پته ده چې نن دا لوی د پښتو محسن په کټ پروت دی، ګرځېدو هم دا حجره هم د بل چا پردی حجره ده. ما د کور ولیدو، ډېر وړوکی بیټکې دی او دومره کمزوري حالت کې، د ټولو خلکو ته پته ده چې دې وخت کې د پښتو د دې محسن ملاتړ ته ضرورت دی. نو که ملاتړ نه وي په کار خو دا ده ملګرو، دا زه صرف د پښتونخوا پښتنو ته نه ویم، تاسو ټولو ته ویم، که په بهر ملکونو کې یئ، که په لندن کې یئ، که په جرمني کې یئ، که په ګلف ملکونو کې یئ، که په لوی کور افغانستان کې یئ، چې د پښتو دا لوی محسن په کار چې مونږ نه ضایع نه شي. مقدر صاحب د خاطر افریدي کتاب هم تا را جمع کړی، په لومبي ځل تا را جمع کړی، دا ډېر لوی خدمت و. اگر چې هغه کتاب کې به څه لږې ډېرې کمې وې، تشې به پکې وې، خو یو لوی خدمت دې کړی و. دې نه علاوه د کم کتابونه یې څه نومونه درته یادېږي؟ کتابونه خو مې ډېر لیکلي دي، او بلکې چې کوم دی په هغه کتابونو کې یو دا کتاب دی د ګلونو پنډېري. او دا د ګلونو پنډېري. نور هم داسې کتابونه دي، یو په تصوف باندې لیکلی شوی دی، یو نور هم چې کومه ډېر کتابونه دي، تقریبا 40 کتابونه مې لیکلي دي. او 8 چاپ دي او نور ناچاپ دي. نو دا به څنګه چاپ کېږي دا کتاب؟ د وجې نه چې کومه پاتې دي، د غریبۍ د وجې نه پاتې دي. بیا به هم زه ووایم چې دا ادارې او دا د پښتو په نوم جوړې شوې ادارې، آیا دوی نشي کولی؟ هېڅ قسمه نه کوي، هېڅ قسمه خدمت نه کوي. ته وایې یو غزل دی، کتاب نه وایې یو غزل؟ دا غزل دی چې عزت د وړو سترو پکې کېږي، کوم هغه چې کار د نرو پکې کېږي. د پښتون کاله مامور په دې خوبه دی، فیصلې چې په خبرو پکې کېږي. ډېر ښه، ډېر ښه.
اوس څومره هغه ته شای سوي لوي سنگرونه د خیبر دي سوي لوي سنگرونه د خیبر دي که څو ونه ګورګورې پکې کېږي او پښتنو د پښتو سیمه د خیر دغسې کېږي ورکېدنه ډبرو پکې کېږي کوم هغه چې مخرونی مومي په سترګو اهتمام چې په لښکرو پکې کېږي د خوشحال خیلخانه تانده په علمونو کرونده د ملغلرو پکې کېږي په تشال کې قوت وګوره د عقل چې پرواز مو په وزرو پکې کېږي اوس ماغه خاوره نه ده خیبر اوس ماغه خاوره نه ده د سرو زرو ملاقات چې ملاوټ چې ملاوټ سپینو زرو پکې کېږي د محفل شان دی په دا هم بختور دی ملاقات چې د ملګرو پکې کېږي چې ټولی وي د اشرفو مقدره ویدنه د شاکرو پکې کېږي ډېر ښه ملګرو تاسو د مقدر صاحب خبرې واورېدلې دا د مقدر شاه صاحب غزلې تاسو واورېدلې دا د مقدر صاحب یو خوږ غزل تاسو واورېدو اصل کې کمزوری شوی دی دا غزلې هم د د بچي اثر ورته څو ځل مخکې یاد کو خو به هر حال چې انشاءالله که د صحیح طریقې سره علاج وشي او تاسو او موږ ورسره ملاتړ وکړو نو د پښتو دا قیمتي غمې به د ورکېدو نه بچ کړو ډاکټر فیض محمد ګلفام د محترم مقدر صاحب ایک یو زوم دی د دوی یو لور ده او ډاکټر فیض محمد ګلفام د دوی زوم دی د هغه لور خاوند دی ډاکټر ګلفام په خپله هم ډېر ښه شاعر دی 3 کتابونه چاپ شوي دي ډېر جدت ترازه شاعر دی زما کشر دی او د رڼا ملګرو یو تکړه ملګری هم دی مقدر صاحب سره چې زه دا راتلمه نو چونکې دی خو بیمار دی ملاقاتونه هم نشي کولی نو ما ګلفام ته وویلې چې یاره زه د مقدر صاحب تپوس لځمه نو د ده الله عزت وساتي چې دا ټول ماحول د ما ته جوړ کړو او دلته کې راغو دا سفر مو کړو نو ګلفام نه زه د مقدر صاحب په هکله تپوس کومه چې په حیث د یو شاعر د مقدر صاحب په هکله ډاکټر ګلفام څه وایي ډیره مننه بچاجي اول خو دلته په راتګ درته هرکلی وایو ستړی مه شي وایو بیا د مقدر صاحب زه د کور سړی یم د نغري سړی یم د دې د حالاتو د بیمارۍ د هر څه نه زه واقف یم دې چې په کم وخت کې روغو بچاجي نو په سوونو په زرګونو شاګردان یو او اوس چې دی په کټ پراته دي نو هغه سوونو شاګردان خو بیمار پرسایله څه چې چا ټلیفون کدرې هم نه دی کړی ورته او نور دا کم چې د پښتو په نوم جوړې شوي ادارې دي دا نن سبا صرف تش په نوم باندې جوړې شوي ادارې دي پاتې شوي دي نور څه کار ما نه شوی نه د دې حوصله افزایۍ لپاره څه دغه مقرر کړې ده دا یو شاعر ادیب خو لرې خبره دا د یو قوم معمار دی یو پښتو ټکي توري خلکو ته ښیي ډېر په سوونو شاګردان خو افسوس لکه استاد هم اسکول کې مکتب کې استاد دی او د هغې نه علاوه نور هم سوونه شاګردان د پښتو ادب دپاره هم زیږولي دي او ډېر داسې چې او صاحب کتاب زما په شمول صاحب کتاب شاعران دي او ښه وز دست دي خو افسوس په دې خبر چې هغې اوسه پورې دې څه پوښتنه نه ده کړې حالانکې ښه پته ده ورته چې دې د یو مودې نه بیمار پراته دي په کټ باندې داسې دي چې بار نشي راوتی او دغه حالات ته تاسو په خپله ولیدو خپله مو ورسره خبرې وکړلې نو موږ ډېر افسوس ظاهرو په دې خبره چې داسې استاد داسې شخصیت ډاکټر صاحب بیا لکه داسې کې شاعر مړ شي بیا اخبارونو کې او فیسبوکونو کې خلک وایي د غم رازی او دا خو بیا مخ مروت دی که نه خو همدغه خو موږ وایو که نه چې په مړینې باندې بیا موږ سړی درنه خو په ژوندي د هغه قدر نه کوو اوس خدای نه که دی سبا نه وي مونږ کې
موږ بیا غمرازي هم کوو ورسره دنیا خلک برام شي دوا به مو کې خو اوس په ژوند چې دته کم سهولت پکار دی بیماری یا بل څه ډاکټر علاج هغه نشته ده چې یا ډاکټر لاس کس بوزي یا د هغې پیسې میسې کم دي سره کمزورتیا پیسو څه ته په حیث د یو ډاکټر د ده څه بنیادي نورې مسلې یو یاداشت نه علاوه نورې څه مسلې دي؟ بس غټه مسله هم دا یاداشت کمزوري ده او نور هم کمزوري ورته راغلی دې وجې نه د خپو خو دا ګرځېدې چې نشي کمزورې ټوله کمزوري هم د مغزو نه چې کوم دغه راځي هغه داسې یو بیماري ده چې په ټول بدن باندې دغه کوي تاثیر کوي دا داسې وي لکه ګاډي کې چې انجن خراب شي بیا تاثیر دغه نشي کولی د ده چې کوم چاپ کتابونه دي څه نامې دي ته لږ ماته نامې واله دیوان خاطر دی او د ګلونو پنډیري دی تقاضي دی اباسین دی بیا تسپرلی اپراتو کې انتظار دی تقریبا و کتاب چاپ دي او داسې واته چاپ دي او څلوېښت نه چاپ دي هغې کې څه کمپوزنګ هم شوی دی نه نو چې دا کم ناچاپ دي ستا څه خیال دی چې دا به چاپ شي د ده حالت خو ماته ښه نه ښکاري مالي حالت که نه نو دغه اقتصادي کمزوري د لاسه اوسه پورې پاتې هم دي یعنې د دې کمپوزنګ هم شوی دی او ټایټلې میټلې دي تیارې کړي هم دي ورته خو دا چې بس افسوس دا دی چې اقتصادي کمزوري دی کمه ده او نه کومه اداره دي مرسته کوي چې دې له دا کتاب دغه کړي یا کوم د دې علاقې ایم این ای ایم پی ای دی هغې ته هم دا پکار چې داسې شاعر دا کتابونه مخکې راولي ځکه چې دا پښتو یو سرمایه ده او دا ضایع کېږي په حیث د یو سخر ستا سخر دی څنګه مقدر صاحب څنګه سړی دی؟ مقدر صاحب زما سخر نه بلکې زما پلار دی پلار سخر هم د پلار په ځای وي او دا زه د ډېر ورکوټي نه پېژنم ډېر ورکوټي نه زه تلم راتلم دلته سخر خو مې وروسته شو خو استاد مې مخکې و او زه یې ډېر عزت کوم او ډېر پښتون سړی دی پښتون شاعر دی شریف سړی خو ډېر دی غصه موسه پکې شته اوس د بیمارۍ حالت کې خو به پکې لږه ډېره راغلې وي که نه که غصه پکې ویم نو ظاهره یې نه دننه ځان کې له هغه زړه خوري خو به هر چاته ظاهره نه چې زه غصه یم اوس که د هر شان د غصه پرې راشي یا تکلیف یې درد چاته ظاهره بار نه چې زه په ما کې دا هغه دی تکلیف دی ماته په ځان یې په زور تېروي په خپله ملګرو تاسو واورېدل ډاکټر ګلفام چې د مقدر صاحب ډېرې قلمي نسخې هم پرتې دي یو کتاب لیکل ما ته پته ده په حیث د یو شاعر او ادیب چې د دې سر د ړومبي ویښته نه د خپو د نوک تر نوکه پورې د شاعر د ادیب ټوله وینه نه چوړي کوي دا ډېر ګران کار دی یو غزل لیکل یو فنپاره لیکل نو یو غون کتاب لیکل دا د ده کم اوه کتابه چې چاپ دي دا هم نشته نایاب دي نور هغه چې کم 12 کتابونه پراته دي دا کتابونه په کار دا ده چې که زما دا پروګرام څوک اوري او خصوصا د بهر ملکونو چې دا د پښتو سرمایه ضایع نشي چې دا کتابونه که په هر ذریعه وي اول خو د کتابونو نه مخکې د علاج په کار دی که الله جوړ کړو نو دا کتابونه به انشاءالله دارنګ چاپ کوو لکه خلکو به چې یو بل سره اشر کولو په اشر به چاپ کوو خو چاپ کوو به انشاءالله انبر صاحب ته د مقدر شاه صاحب مشر زوی او په خپله هم ډېر ښه شاعر یې د مقدر صاحب په هکله راته څه خبرې وکړه ده خو په خپله هم وویل او ډاکټر صاحب ګلفام هم وویله چې د مقدر صاحب په کټ پروت دی نو کلونه وشول دا حقیقت دی چې د مقدر صاحب اړو تپوس پوښتنه چا ونه کړه؟ بچه جي اول خو زه له خپله اړخه زمونږ په دغه علاقه کې تاسو ته او یور وایس ټي وي لندن د دې شکریا ادا کوم چې راغلو او دلته موږ سره هم ناسته پاسته وکړه بالکل بچه جي کوم خبرې چې ډاکټر صاحب وکړي نو هغه بالکل حق دي او والد صاحب مې وکړي بالکل همدغسې ده هیچا هم تپوس نه دی کړی او ورسره هغه تاسو د هغه ذکر هم وکړو د ادارو ذکر هم وکړو نو دلته ماته د اباسین صاحب یو شعر یادېږي چې څوک چې په پښتو باندې ښاغلي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي هغه د پښتو په مرۍ غلي دي
نو بس دغه هغه د حساب دی. نو مدثر صاحب خو یو عام پرایویټ سکول کې استاد و، ستاسو اوس څنګه مالی حیثیت خو به بیا ډېر کمزوري وي که نه؟ باچا جی بالکل بس مونږ درې زامن یو او پرایویټ ادارو کې کار کوو. د پرایویټ ادارو داسې وي چې هغه سیلري هم کمې وي، تنخواګانې یې کمې وي، نو بس روانه تر اوسه پورې الله تعالی بس یو برکت اچولی دی پکې. خو لکه ژوند ډېر سخت دی، اقتصادي حالات دي چې کمزوري شي، د هر شي اقتصادي حالات چې کمزوري شي نو هغه د غوځېدو طرف ته درمي. د مقدر صاحب په ډیرو مشاعرو کې د مقدر صاحب ته خو په خپله هم شاعر، خو د مقدر صاحب کلام زه تان اکثر اورم. ته خو د پلار غزل زوتې زموږ خو د یو غزل هم چېرته ونه ویلو په ترنم کې. بالکل مخکې کوشش وکړو چېرته غزل نه ولګه. بالکل سمر صاحب چې اوس هم ورته وویل نو اوس وایي چې مخکې ووایه یو غزل ښایسته ترنم کې اواز تاله الله ښایسته درکړی دی، یو غزل ترنم کې وایه. دا په تک تک کې چې ودرېږي رانساو باسي زمون په کلی چې تیرېږي رانساو باسي. دا په تک تک کې چې ودرېږي رانساو باسي زمون په کلی چې تیرېږي رانساو باسي. چې رانه لرې وي نو هم در پسې مرم اشنا، چې رانه لرې وي نو هم در پسې مرم اشنا، چې راته څومره نږدې کېږي رانساو باسي زمون په کلی چې تیرېږي رانساو باسي. بچا جی شعر دی ارشاد ارشاد. زه چې هر څومره در خوږېږم را کې سارا درومي، زه چې هر څومره در خوږېږم را کې سارا درومي، ته چې هر څومره را خوږېږې رانساو باسي زمون په کلی چې تیرېږي رانساو باسي. د مکتي شعر یې دی. زموږ قدر ستا په وفا باندې ژوندون تېروم، زموږ قدر ستا په وفا باندې ژوندون تېروم، دا چې بدلیږي را بدلیږي رانساو باسي زمون په کلی چې تیرېږي رانساو باسي. ډېر عابد سمر افریدي صاحب د پښتو دپاره دی خو ځوان زلمی خو ډېر زیات خدمات دي، ډېر ښه شاعر دی او زما ډېر نږدې ملګری دی. همیشه د موږ نه مرکې اخیستې دي چونکې د مقدر صاحب د خاورې دی، د دې لویو غرونو د خیبر د دې تاترو سره ژوند دی، په دې غرونو کې پیدا شوی دی، لوی شوی دی، تجربې دي. سمر صاحب مقدر شاه مقدر زما خو د تورو بریتونو د وختونو دوست دی. ته مقدر صاحب باندې چې لنډې خبرې کې نو د ده په هکله د ده د خدماتو په هکله به ستا څه تاثرات وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو بچا جي تاسو د یور وایس لندن ډیره مننه، شکریه. مقدر صاحب یو پیژندلی نوم دی، داسې نه چې څوک یې نه پیژني. د 40 کتابونو خالق دی، 8 کتابونه یې چاپ دي او د هغه 32 کتابونه یې ناچاپ دي. په دا کې څنګه ډاکټر صاحب ګلفام خبرې وکړې چې په دا کې د ډیرو کتابونو کتابات هم شوی دی، ډیزاینینګ هر څه یې شوي دي. د
څلوېښت کاله د پښتو ژبې لا او د پښتو د پرمختګ دپاره د زړه وینې ورکړي دي. د نه په پښتونخوا کې یوه غونډه یوه جرګه نه پاتې شوې، د په د غریبۍ کې په قرض پیسې راغستې دي او د پښتو ژبې خدمات یې پې باندې کړی دی، رسېدلی دی، د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته یې ځان رسولی دی او د جمرود نمایندګي یې کړې ده او د پښتو ژبې خدمت لپاره د چې کومې هلې ځلې کړي نو هغه یې چانه پټې نه دي. اوس په دغه وخت کې چې دا په کوم الجن کې دی، په کومه بیمارۍ کې دی، دته څومره تکلیفونه را روان دي، الان کې بلها شاګردان لري، بلها شاګردان څنګه ډاکټر صاحب وویل چې په سوونو خو شاګردان خو په سوونو زما هم دي او د بل هم دي، خو هغه شاګردان هم نن سبا تا یو پوسټ هم کړی، بدقسمتي دا ده چې نن که ته غون کتابونه خلکو لولي کنه او هغه هم څوک انټرویو لري ته وایي زما استاد نشته. همداسې ده اوس چې هغه کم شاګردان دي هغه خو پرېږده چې هغه خو بالکل تپوس قدر هم نه کوي. بله خبره دا ده چې کم زمونږ په علاقه باندې ایم پی ایګان دي، بلاول صاحب یا شفیق شیر صاحب یا دغسې مونږ چې کم مذهبي امورو هغه دی پیر نورحق قادري صاحب دی، د څو ورځو راسې مونږ په یو یلغار جوړ کړی په د فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې، تاسو به یې ګورئ، د مختلفو علاقو نه لکه مطلب مونږ چې کوم ملګري یو د مقدر صاحب لپاره هم اواز غږ بدرګه کړی دی، خو لیکن دا خلک پې باندې بالکل چوپ دي. بله خبره دا ده چې ما د یاسر شاه امبر صاحب سره دا خبره هم وکړه چې انشاءالله جمعې ورځې پورې مقدر صاحب له څوک هم را نشي نو بیا به انشاءالله اتوار په ورځ پې باندې مونږ نوی رد عمل کوو، بل رد عمل پې باندې کوو. دا خو څه داسې نه ده بچاجي، دا که نن په ده سبا په ما بله ورځ په تا بله ورځ په زما خو دومره وس دی ګوره تا ته پته ده چې ما ته خو د لندن نه سحر بی فون وکړو چې د مقدر صاحب سره ډیره ضرور د مرکه او زه به خامخا راتلم او سامر صاحب دا یاسر امبر او دا ډاکټر ګلفام ګوا دي چې د دې نه مخکې زه 2-3 ځل د مقدر صاحب تپوس له راغلی یم. زما دا وس دی چې خپل پټرول لګوم، خپله سی ان جي او دا پېښور ده دلته راشم تپوس له، خو لکه دلته کې چې اوس دا کمې ادارې دي او دا کم لوی خلک دي لکه دا ولې دوی دا تپوس نه کوي، یا دوی سره د پښتو قدر نشته دی که نه، دا ولې مونږ لږه بار د اکادمي ادبیات پاکستان نه هم غوښتنه کړې ده او تېنه کوو یې چې د مقدر صاحب چې کومه د علاج او کومې مالي مرستې یا کوم کتابونه دي چې دغې هم غم وکړي او د دې سره چې محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا کومې محکمې مونږ یغو نه هم غوښتنې کوو، مونږ چې کوم اعلی چارواکي دي مونږ یغو ته هم باقاعده غږ بدرګه کړی چې تاسو څه له سترګې پټې کړي دي. دا خو مطلب اوس ډیر زیات لګه په غریبۍ کې او ډیر زیات په هغه کې دی، نو بهر حال دی چې الله دې نه کړي مونږ نه لاړ شي بیا داسې هر سړی چې هاي او ډیر داسې و او یو د غمرازۍ غونډه وشوله او پلانکي پکې ګډون وکړو او دا خو دغه زمونږ عادت دی ټول. بالکل همداسې ده. حماد خان د اجرم ستا ده او د مقدر صاحب تا سره ژوند تا سره یې نه دی تېر کړی بلکې تا ور سره تېر کړی دی، مشر دی که نه؟ نو څنګه مقدر صاحب څنګه ژوند تېر کړی دی او د کور مالت کې څنګه د ژوند د تاسو سره مینه څنګه وه، تاسو سره چونکې استاذ هم دی د ده په هکله ستا ته څه معلومات دي؟ اول خو تاسو ته هرکلی وایم، مهرباني، تاسو په خیر راغلی. خوشحاله مقدر صاحب چې څنګه لکه طبیعت مالک دی، هغه ډېر یو خوش مزاجه او یو خاموش طبع انسان دی. هغه مونږ کور کلي مطلب څه غم خادي وي برابر شرکت یې مونږ سره کړی دی. اوس خو چونکې ډېر زیات کمزوری شولو، څو ورځو نه میاشت 2 نه مطلب نه جوړه شوی دی، میاشت 2 نه 2 کالو نه جوړه دی، میاشت 2 لکه مطلب چې تا یم تپوس نه دی کړی؟ نه مونږ یې تپوس کړی دی باقاعده هر لحاظ نه، یو کال مخکې زه د تپوس له راغلم همدارنګې په کټ پروت و. صحیح. نو مخکې مونږ لږه لیدو که نه اکثر راتلو وې حجرې ته به هم راتلو، څه غم خادي وشو هغه ته به هم راتلو، خو ډېر وخت داسې وشولو چې هغه مونږ نه لیدلی. نو بیا هم د زوی مونږ سره کینی کشر زوی عامر تپوس هم ترې وکړلو،
معلومات هم ته وکړل. نور زمونږ څه وس مطابق هغه منډه تړه مسره وواله. ډېر ښه مهرباني. غم خادي به کوله، بالکل مشاعرې هم کړي دي. تا د دې مشاعرو کې چېرته ګډون یا شرکت کړی دی؟ ذاتی خو ما لږه مطلب انسان انټرست پورې دی که نه چې هغه چا په څه کې انټرست وي. مشاعرې ما څه کله نه دي جوین کړي، نه به کې ما کله څه شرکت کړی دی. خو اکثر د چې کوم د غزوې مونږ ملګری دی عامر، هغه نه مونږ مقدر شاه مقدر صاحب کتاب اکثر اغوستو، شعرونه د شي نه به کې لوستل د هغه والا د مقدر صاحب شعرونه دي لوستلي؟ بالکل کتاب هم کتلی دی. خیبر افریدي دې لیدلی و؟ مونږ ډېر ورکوټي وو که نه. نو ولې د خیبر خو دغه مخامخ کور دی که نه؟ نو مونږ ډېر ورکوټي وو چې هغه مطلب وفات شوی دی. مونږ د وجه باندې هغه نه لیدلی، نه ته داسې خبر شوي یو چې هغه خو دومره خبر و چې هغه مونږ د خیبر د سیمې یو ډېر نامور شاعر پاتې د خیبر افریدي مزار ته خو تللی که نه؟ بالکل دا ټیډي بازار کې موجود دی. حماد خان دا د پښتو یو لویه سرمایه ده او تاسو سره پرته ده. مونږ نه خو ډېر لرې دی او دا ډکه حجره ناسته د ستا د خاندان، دا کور مالت دی. نو د دې لوی سړي چې سبا د ده مزار جوړیږي او د ده په مزار خلک بیا مشاعرې کوي، خدای دې نه کړي خدای دې ژوندی لري. او بیا دا شخصیت لکه څنګه چې د حمزه صاحب نن هر سړی مزار ته ځي او دوا ورته کوي او په ژوند باندې په پېښور کې په دلاور خان سره کې پروت او هغه عمره قدر یې نه و. لکه په کار دا ده چې اوس د ده سترګې غړېږي، نو د دې کور مالت خلکو ته ته ووایه چې دا د دې کلي فخر دی. نو په کار دا ده چې د دارنګې کس قدر او عزت په ژوند وشي. انشاءالله صحیح دی. زلمیا څنګه یې ښه صحت دی؟ ښه دی الحمدلله ښه ټیک ټاک. تاسو ښه؟ مهرباني. د دې کلي یې عبدزي یم. څه نامه یې ده؟ ما شهاد خان. شهاد شین الف ها دال شهاد. څه مطلب د شهاد؟ د ګواهي یا ګواه. ها شهادت نه وته دی. جی ها د دې کلي څه نوم دی؟ د کلي مونږ د ته نیه بد یو او بیا پکې واړه واړه مالاتو ته وایي، لکه څنګه پېښور کې مالتونه وي، د ته مونږ زینت خان کلی وایو. دا مخامخ غر چې دی دې غر څه نوم دی؟ د ته مونږ روتاز یو سره ورې تاتاره ده. تاتاره. څومره خوش قسمته یې چې د تاترې په غېږ کې ستا ژوند دی. د تاترې په هکله یو شعر ووایه. مونږ یو هغه دی پوره خوا سره نه ده، خو هغه وایي چې زمونږ اراده تاتارې نه هم اوچت دي. په وینو کې زمونږ نښانې د غیرت پټې دي. ډېر ښه. ته ما ته ښه بازوکه ادبزوکه ښکارې. مقدر صاحب په هکله راته څه خبرې وکړه. مقدر صاحب سره خو ستاسو مخامخ دا یو وړوکی بیټک د ده دی او دا غټه حجره ستاسو ده. د ده په هکله راته څه ووایه چې د ده ژوند په هکله راته وې، د ده د کتابونو په هکله راته وې. د که ادب په لحاظ شي نو دا خو ډېر ماشاءالله موږ پرې فخر کوو چې په جام کې موږ سره دومره غټ شخصیت دی اوسېږي. پوه شولې؟ او باقي موږ دا اورېدلي چې دغو تقریبا 40 پورې کتابونه لیکلي دي او په دا کې څه مطلب چاپ دي او څه. تا اورېدلي؟ تا د کتابونه لیدلي نه دي؟ نه کتابونه مې لیدلي نه دي. تا له پښتو لیکل لوستل نه درځي؟ ما له راځي، خو چونکې نور مونږ هسې ورته وایو چې مصروفیت دومره هغه وي بدقسمتي نه چې مونږ د لکه ستا مصروفیت دومره ډېر دي چې ته بیخي خپلې ژبې پښتو ته توجه نه کوې. نه داسې هم نه چې بیخي یو هر څه پرېښي، هسې هم نه، خو بس چونکې ژوند داسې روان دی. پوه شوې؟ خو ما خو تاسو ته وویل چې بدقسمتي وجې نه بس مونږ نه دي. زه به ډاکټر صاحب تا ته او یاسر خان ته به د شهاد خان له د کتابونه خامخا ورکړې. دې کې زه تا ځکه نه ګرموم چې دا کور مالت دی، په کار چې د ده کتابونه تاسو له دوی درکړی وې، ځکه چې د دومره لوی کس کور مالت کې اول چې خلک اوس ټوله دنیا کې مقدر صاحب پیژني. ښه تاله یې درکړي دي کتابونه. صحیح شوله. ته راشه کاکا، راشه چې یو دوه خبرې زه ورته وکړو. شهاد خان خو را سره خبرې وکړې چې زه ورته هم یو دوه خبرې وکړو که نه. تاله چې مقدر صاحب کتابونه درکړي دي، کم کتابونه تا د کتلي دي؟ ما د 3 کتابونه ویلي دي کمپلیټ.
او د هغه نه علاوه چې چېرته نوی کتاب بل هم راځي د ما لږه راوړی دی. ستا څه نوم دی؟ ما نوم دی زینت خان. ښه دا زینت خان کلی ستا په نوم دی؟ ما په نامه دی. ښه څنګه خیبر پردې دې هم لیدلی او د دې کلي بالکل او مقدر صاحب هم د دې دواړو باره کې راته څه ووایه. بس دواړه په خپل ځای باندې پوره رسېدلي ځوانان دي. خیبر افریدی خدای وبخي او دله خدای صحت ورکړي او ډېر ژوند دې ویله ورکړي چې د پښتو خدمت خو یې ډېر کړی دی او خدای دې ویله نور هم وس ورکړي چې نور یې هم وکړي ځکه چې دا د ژوندي انسان لکه یو هغه دی چې ژوندی انسان قدر نه وي د ژوندي قدر نه وي. د پښتو یو متل دی وایي د مړ زوی سترګې غټې وي. لکه ژوندی ما ته بل هغه کې وویل لکه خدمت یې ډېر زیات کړی دی. د ده کوم شعر تاله درځي؟ یارې ما حافظه لږه کمزوري د خیبر افریدي کوم شعر درځي؟ نه راځي. زه به درته د خیبر یو شعر ووایم مشهور. ارشاد. لویږم ساقي د پرېوتو سره بلد نه یمه، لویږم ساقي د پرېوتو سره بلد نه یمه او ما خو ویل چې د پیالو سره بلد نه یمه. خیبره خیر دې وي راپېښه شوه څه نوي مینه د یارانو د باریکو سره بلد نه یمه. او یو بل شعر رانه پکې هیر شولو چې زړه راته وایي چې ورګوره ورکتلی نه شم، زړه راته وایي چې ورګوره ورکتلی نه شم او د هغه سترګو امزرو سره بلد نه یمه. قدرمنو عزتمنو، دا زینت خان حاجي چې کومه خبره وکړه رښتیا خبره دا ده چې مقدر صاحب ژوندی دی، ډېر لوی خدمات دي. مازدیګر راغلی یم، تاسو ته به د دې خپرونې نه هم پته لګېږي چې تیاره خوره شوه. زما په دې کیمره کې به دا مخامخ غرونه هم نه راځي ځکه چې دا غرونه هم تور دي او ماښام هم ډېر تور شولو. مقدر صاحب د پښتو محسن دی، د پښتو خادم دی، ډېر لوی خدمات دي. دا هغه پښتون دی چې خپله پښتو یې تر ذات او ځانه پورې محدود نه ده ساتلې. د ده زوم هم ډېر ښه شاعر دی، د ده بچي هم پښتو لیکي، یعنی پښتو یې د کور ژبه ده. صرف دا نه لکه زمونږ د دې اکثر شاعرانو چې په خپله خو عزت دولت او شهرت په پښتو ګټي خو په کور کې پښتو نه وي. مقدر شاه مقدر صاحب هغه پښتون دی چې ده پښتو په خپلو لوریانو هم زده کړې ده، په خپلې لورې هم زده کړې ده، خپل زوم له هم د پښتو تحریف ورکړی دی. او د زامنو پښتو خو یې تاسو ولیدله چې څومره ښه شاعران هم دي او خدای څومره خواږه اوازونه هم ورکړي دي. دا د پښتو یو لویه سرمایه ده، دا د پښتو لالونه دي، د پښتو دا لالونه چې مونږ د خپله لاسه په ایرو کې ورک او سپک نه کړو. قدرمنو، د پښتو د ژوند مینې ښایست او رڼا دا سفر به هم داسې جاري وي. انشاءالله. اوس خپل کوربه صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان.